سلام، اوس هم د 1 بجې خبرونه. د تخار په مرکز کې د غلو یوه 11 کسیزه ډله د پولیسو له لوري ونیول شوه. دغې ډلې چې ډیری ماشومان دي د برکت الله په نامه د یوه کس تر مشرۍ لاندې په طالقانو ښار کې د خلکو موبایلونه او پیسې تښتولې. بالاخره نن سهار د طالقانو ښار د دویمې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند وایي نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. د خصوصي برخې د کارکوونکو د تقاعد قانون تېره ورځ د ولسمشر له لوري توشیح او نافذ شو. د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر نن سهار ملت ته د حکومت د راپور ورکړې په لړ کې زیاته کړه چې دا قانون به ډېر ژر د اجرایي کېدو په موخه د خصوصي برخې له مسؤلینو سره شریک شي. د ویل چې د همګړې څه باندې 15 میلیونه کسان په خصوصي بنسټونو کې کار کوي او تر اوسه د دغو بنسټونو هیڅ یو کارکوونکی د تقاعد له حقوقو نه دی برخمن شوی. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي سیمې او نړۍ ته خپل اووم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې زلمی خلیلزاد به په دې 20 ورځني سفر کې چې 2 ورځې مخکې پیل شوی له افغانستان سربیره د افغان سولې بهیر په اړه د نړیوال ملاتړ د جلبولو په موخه هند، پاکستان، قطر، روسیې او بریټانیې ته ولاړ شي. د خبرپاڼې له مخې ښاغلی خلیلزاد به د افغان حکومت له مشرانو او نورو افغانانو سره د سولې په اړه مشورې وکړي او همداراز به ټولې خواوې بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. سرچینه زیاتوي زلمی خلیلزاد به د دې سفر په لړ کې د 6م ځل لپاره له طالب استازو سره هم لیده کاته او خبرې اترې وکړي. له دې سره سم د لوګر یو شمېر اوسیدونکي د قطر په دوحې کې د افغان سیاسیونو او طالب استازو ترمنځ د سولې په موخه د بین الافغاني ناستې د لغوه کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. دوی تېره ورځ په پل علم ښار کې په یوې ناسته کې وویل د جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره خبرې اترې دي. دوی همداراز له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې له خپلو شخصي ګټو تیر شي او د افغانانو د ژوند د خوندیینې لپاره لومړی اوربند او بیا د سولې ټینګښت لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د سولې بین الافغاني ناسته چې ټاکل شوې وه 3 ورځې مخکې د 2 ورځو لپاره په دوحې ښار کې ترسره شي خو د ګډونوالو پر سر د اجماع د نشتون له امله لغوه شوه. په غزني کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په تازه عملیاتو کې 14 طالبان وژل شوي او 12 نورې ټپیان دي. په دې نښتو کې چې تېره شپه له مرکز سربیره په اندړ، آبند، ناوې، مقر او د یک ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 9 نور طالبان هم د افغان ځواکونو له لوري نیول شوي دي. د غزني د والي د ویاند په وینا په دې لړ کې د یادې ډلې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه او نږدې 50 موټر هم له منځه تللي دي. او د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې 40 ولسي وګړي چې د داعشانو له لوري برمته شوي وو بیرته آزاد شول. دغه کسان تېره ورځ سهار وختي له سلوزو سیمې د داعشانو له لوري تښتول شوي وو خو تر پیښې څو ساعته وروسته د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې بیرته آزاد او له خپلو کورنیو سره یوځای شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي د یادو کسانو د خلاصون پر مهال د افغان ځواکونو او داعشانو ترمنځ په نښته کې 3 داعشان او یو ولسي وګړی هم ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.